بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوټ پیډ را خلاصو. ښه، نن راځو زه تاسو ته د نوټ پیډ د برخو نومونه لیکم. تقریبا د دې نه وروسته چې موږ او تاسو څومره پروګرامونه وایو د هغو ټولو هم 80% تقریبا د برخو نومونه دغه رقم دي. خو ورډ پیډ چې د دې نه وروسته بیا موږ او تاسو شروع کوو هغه چې وایو هغه کې چې برخو نومونه ولیکو نو بیا د هغه نه وروسته تاسو د ټولو پروګرامونو د برخو یا سکرین الیمنټس چې کوم دي د نومونه تاسو به انشاءالله زده وي. اول راځو دې ته چې دغه اوله پټه چې ده چې دلته دغه دا بټن ده په دلته 3 بټنې دي په دې ته وایي ټایټل بار. ټایټل بار باندې دلته 3 بټنې دي. 3 بټن ته وایي کیپشن بټنز یا دې ته کنټرول بټنز هم وایي. په دې هر یو بټن خپل نوم ده. د دې نوم د کلوز چې کله ماوس پاسه نه په ودرې نوم درته ښیي هم د دې نوم د کلوز بټن. د دې بل دوه نومونه دي، یو د میکسیمایز او بل نوم چې د ریسټور ډاون ده. میکسیمایز کله وي، ریسټور ډاون کله وي. خو دې وظیفه خو دغه چې کمپیوټر بندي هغه د پروګرام بندي او د دې میکسیمایز په هغه وخت کې وي لکه اوس تاسو ته نوم هم لیکه چې کله د ډیسکټاپ د یو برخې نوم نیول ځای نیوي، یو برخه یې نیولې وي، یو برخه کې یو ځای نیولی وي نو د هغه نه وروسته بیا دې نوم څنګه وي میکسیمایز وي چې کله دې باندې ته کلیک کړې بیا ټول ډیسکټاپ ونیسي او د دې نوم بدل سي، نوم یې سي ریسټور ډاون. دا چې په کلیک کې بیرته هغه حالت ته ځي. د دې نه وروسته د دریم بټن چې د دې نوم د مینیمایز او د مینیمایز وظیفه دغه ده چې په هر پروګرام کې هم دغه وظیفې دي د بټنو چې په کلیک کې راټولیږي د ټاسک بار بټن ته. دلته که بیا په کلیک کې بیا ځان درته ښیي. دلته چې کوم دغه یو بټن د دې باندې چې کله ته کلیک کې یو لیست را خلاصېږي دې ته وایي کنټرول مینیو بټن. دا بټن ده، دا یې کنټرول مینیو ده. دغه اپشن یې دلته هم سټپ کې لږ څه اضافه دي چې دغه انشاءالله بیا بله ورځ وایو. د دویمې پټې ته چې دې کې ټول مینیوز دي. کمپیوټر کې چېرته هم مینیو نوم تاسې واورئ دې مطلب ده چې دا لیست ده دې ته وایي مینیو بار. د دویمې پټې ته اوله وه ټایټل بار، د مې نوم ته ولیکه، دویمه مینیو بار. او چې کله موږ او تاسې لیکل اضافه کړو انټر بټن سره نوي لاین ته ځي. ګورئ داسې ځم هلته مې فرض کړه لیکل کول ښکته لاړم. چې کله ښکته لاړم په دې ځای کې یو سکرال بار راښکاره شي دې سره چې موږ او تاسې کولی شو لیکل ښکته او پورته ویسو. نو داسې هم وي چې دلته تاسې لیکل کوئ داسې ښي چپ طرف ته ووځي. دلته اوس که تاسې وګورئ دا لیکل به اوس تر څو چې ما انټر بټن نه وي ویلی دا به داسې ته روانې دی ښي طرف ته. دغه اپشن فارمیټ کې ده دا چې کله غیر فعال وي بیا دا لیکل دې طرف ته وځي او که فعال کې بیا خپله ښکته راکوزېږي. نو دلته د افقي سکرال بار هم پیدا شي او عمودي هم پیدا شي. نو عمودي سکرال بار دې ته څه وایي ورټیکل سکرال بار. په هر پروګرام کې همدغه نوم د بیا نه درته لیکم. او د افقي سکرال بار ته وایي هاریزنټل سکرال بار. دا ښي چپ طرف ته چې لیکل وړي. او د دې نه پس د دغه نه ښکته یو بل بټن هم دلته راځي ویو کې یو بټن د سټیټس بار. دغه ګورې دې نه ښکته یو هغه راغی یو پټه راغله دې ته وایي سټیټس بار. بار وایي پټې ته. سټیټس حالت درته ښیي د دې کرسر که دغه الف باندې چې مړ کېږي بلیږي دې ته وایي کرسر. او دا بیا څه شي ده دا موږ او تاسې ماوس ته حرکت ورکوو دا ماوس پوینټر ده. پوینټ چې کوم دا نښې کولو ته وایي اشاره کولو ته وایي دا ماوس پوینټر ده. خو دغه چې کوم دغه الف باندې چې مړ کېږي بلیږي دغه کرسر ده. دا چې دا موږ او تاسې ته دا سټیټس بار د دې کرسر سټیټس حالت یې راته ښیي چې فعلا په کوم ځای کې ده. وایي چې لاین نمبر 13 14 نمبر لاین کې ده او کالم نمبر 1 اول حرف لیکلو په ځای کې ده. که چېرته زه یو څه ولیکم فرض کړه زه لیکم دا مې ولیکه تاسې وګورئ 14 نمبر حرف لیکلو ځای ته لاړې. که دلته کلیک کړم وایي چې 9 نمبر لاین ده او 9 نمبر حرف لیکلو په ځای کې ولاړې. که دلته کلیک کړم وایي 8 نمبر لاین ده 13 نمبر حرف لیکلو په ځای کې فعلا موقعیت لري دغه کرسر. او دغه کرسر چې په کوم ځای کې وي چې کله ته بټن یې وایي په هغه ځای کې لیکل کېږي. ښه نو دا به د نوټ پیډ د مختلفو برخو نومونه. اوس راځو موږ او تاسې سیو ویلی دا به سیو کړو یو وارې سیو ته ځو. چېرته یې سیو کوې ورته هم ډیسکټاپ باندې سیو کوه دې ته نوم ورکړه
نوټ پیډ انټرو نوم ورکړه او سیو بټن باندې کلیک. ښه فایل کې موږ تاسو پرون کار کړی نیو نوی فایل را خلاصي اوپن مخکې دې سیو کړی هغه فایل را خلاصي سیو یو وارې صفتې سیویز یو نوم یو فایل په ډېرو نومونو ډېرو ځایونو کې صفتې او ایګزیټ سره بندېږي. پیج سیټ اپ او پرنټ په آخر کې وایي راځي ایډیټ ته فایل دوسیې ته وایي ایډیټ ته راځو. بیا موږ تاسو ایډیټینګ هم کې کوو اخبارونه یو ورځپاڼې که تاسو وګورئ هغه هم یو ایډیټر وي. مثال اخبار ولیکل څه په هغه کې بیا سمون راولي که نه دغه موضوع باید دلته نه وي پاس وي دا مهمه موضوع دا باید غټه سرخي وي که نه د ښکته او پورته وړل راوړل چې کوم دی د نظم برابرول تنظیمول دا د ایډیټر کار ده. دلته دا ایډیټ کې هم همدغه کارونه کوو موږ او تاسې. اولنی اپشن ده په دې کې انډو ډو کولو ته وایي انډو یې مخالف ده بېرته به پښیمانه شوې ته دا کار زه کول نه غواړم انډو. نو دې لپاره به ته څه وکړې فرض که اکثره وخت چېرته استعمالېږي چې کله تا لیکل انتخاب کړي فرض که زه دا ټول انتخابومه لږ لیکل یا ډېر په دې وخت کې یو ملګری ته خپله راغلی غلطي کې سهون یا قصدن چا ډیلیټ بټن ووایي نو هغه معلومات چې ټول ډیلیټ شو. له دې نه مخکې چې ته نور لیکل وکړې دا لیکل ته بېرته راوړلی شي. څنګه راوړل کېږي لاړ به شي ایډیټ ته او انډو باندې به کلیک یا به کنټرول پلس زیډ د دې شارټ کټ ده دې به کنټرول پلس زیډ به کیبورډ نه ووایي نو دا لیکل به بېرته راشي. له دې نه بغیر ښکته یو بل اپشن سره کټ کار نه کوي. د دې لپاره انتخاب ضروري ده دغسې یا لږ یا ډېر. زه دا ټایټل بار انتخابوم ګوره اوس هغه کار شروع کړو. اوس د کټ وظیفه څه ده کار یې څه ده د کټ دغه کار ده دا وظیفه یې ده که غواړې چې دغه لیکل دې په دې ځای کې نه وي دغه ځای نه دې لرې شي دغه ځای کې غواړم نو انتخاب به یې کې کټ یې کله دې ځایه ګوره لرې شول کوم ځای ته وړې ورته چې دلته یې وړم که چېرته ښکته نه ته نو انټر بټن سره بیا ښکته ځي او دلته به راشي ایډیټ بټن ایډیټ منیو ته به راشي او پیسټ بټن باندې به کلیک. د پیسټ هم لکه څنګه چې موږ او تاسې پښتو کې او لغات ډېرې معناوې لرلی سي موقع محل مطابق جملې مطابق دغه رقم په انګلیش کې هم د پیسټ نرم شي ته هم وایي داسې نرم یو خو هغه مایه وي چې تویېږي چې نه تویېږي داسې مایه لکه حلوا لکه ګریس دا وسلین دا چې کوم دا په پیسټ کې راځي پیسټ لګولو ته هم وایي. په دیوال باندې یو شی چې سریښکۍ یې لګوي دا هم دغه رقم ده له هغه ځای نه را لرې کړه کټ یې کړه او دغه ځای کې راته پیسټ کړه ویې لګوه. ښه نو بل اپشن د دې سره بیا دغه باندې کار ته کوم چې لږ تکرار شي انتخاب کټ او دلته یې بېرته غواړم پیسټ. د دې نه پس یو بل اپشن ده چې هغه ته وایي کاپي. کاپي وایي نقل ده لکه که امتحان کې څوک نقل وایي چا پرچې ته ور وګوري که نه تر ویلې دلته یې ولیکه دغه نه خو کمیږي نه که نه دغه نه هم لرې کېږي د مو لیکل سي ښه کار نه ده. ښه نو انتخاب دې وکړه فرض که غواړې چې دغه ټایټل بار یا دغه درې لاینه لیکل دلته دې هم وي کوزې هم غواړم نو انتخاب به یې کې دغه نه وروسته به راشي ایډیټ ته کاپي چېرته یې غواړې بل ورته هم چې دغه ځای کې هم غواړم دلته به یې څنګه کې پیسټ به کې د پیسټ شارټ کټ که تاسې وګورئ کنټرول پلس وي ده نو دلته چې کله کلیک کړم کنټرول پلس وي ډېر وار دلته پیسټ او د پیسټ نه ښکته یو بل اپشن د ډیلیټ که کوم لیکل ته لرې کول غواړې همداسې به انتخاب کې فرض که دا ټول زه لرې کوم نو را به شي ایډیټ ته ډیلیټ باندې به کلیک کړي د به ټول ډیلیټ شي یا به له کیبورډ نه صرف ډیلیټ بټن ووایه. په وړو کیبورډو کې ډي ای ایل په لیکلی وي خو په غټو کیبورډو کې چې کله سایز یې لږ غټ وي هغه کې مکمل ډیلیټ بیا په لیکلي بټن باندې نو دا چې کله ته ووایې نو هغه لیکل به دی ډیلیټ چې کوم دی چې انتخاب کړي وي. د دې نه پس فایند نیکسټ ریپلیس ګو ټو دغه کې انشاءالله بیا سبا کار کوو. راځو سلیکټ آل ته. سلیکټ آل اسانه ده ټول لیکل راته انتخاب کا سلیکټ انتخاب ته وایي آل ټولو ته وایي. دا په داسې وخت کې دی اړتیا پېښېږي چې کله کلک لیکل وي لکه دا دغه به ډایرکټ داسې انتخاب کړي خو که تاسو یو 200 مخه کتاب وي 300 مخه 500 مخه چې کله ته انتخاب یې داسې مثال پسې نیولی د ګوته شل اسوله نه خطا څه بیا چې دغه ځای نه انتخاب کوي پورته انتخاب ګډوډېږي. دې ستونزې نه بچ کېدو لپاره اسانه طریقه هم دغه ده چې ته به راشې ایډیټ ته او سلیکټ آل یا به له کیبورډ نه کنټرول ونیسي او ای بټن به ووایي ښکته ګوره نور لیکل هم و کنټرول پلس ای نو ټول لیکل به انتخاب شي. اوس دې که ډیلیټ کول سایز دې زیاتاو سایز دې کماو د دغه ځای نه دې وړل بل ځای ته نو هغه ټول کارونه په ترسره کولی شي. له دې نه پس بل اپشن چې د موږ او تاسو سره هغه ټایم اینډ ډیټ ده. ټایم ډیټ چې د وخت او تاریخ درته لیکي
کوم ځای کې چې تا کرسر وي کوم ځای کې چې کلیک کړی وي په هغه ځای کې ته لیکي موجوده په کمپیوټر کې د څه وخت ده کوم تاریخ ده خو دا بله کې لږ سلو ځو تاسو سره به ډېر داسې کسان وي په دې صنف کې چې هغه د کمپیوټر سره بلد وي خو ځینې به داسې هم د سره وي چې هغه به کمپیوټر چېرته لیدلی هم نه وي نو دې وجې هم لږ سلو ځو یو بله وجه هم ده دغه نوټ پیډ کې چې موږ او تاسو ته شي وایو تقریبا 95% دا بټن یې ټول د کمپیوټر په هر پروګرام کې شته نو که دلته هم زده کړي هلته هم دا کارونه زده دي په هر یو پروګرام کې تاسو دا کارونه زده دي خو سره او سره چې تاسې کله کار کوئ د مینیو نه د شارټکټ یې باندې هم کار کوئ مثال اوس دلته موږ انډو شارټکټ چې د کنټرول پلس زیډ فرض که دا لیکل مې داسې انتخاب کړل رانه ډیلیټ شول بېرته یې راوړم کنټرول به ونیسئ زیډ بټن به ووایم کټ لپاره کنټرول پلس ایکس ده ګوره دا د لرې کوم ټایټل بار مې انتخاب کړ کنټرول پلس ایکس لرې شول چېرته یو غواړې ورته چې زه یې غواړم په دې ځای کې کنټرول پلس وي کاپي ته ګورئ دغه ځای نه دا لیکل بیا وړم انتخاب کنټرول پلس سی کاپي شو او دلته یې پیسټ کوم کنټرول پلس وي څو وارې پیسټ کړئ هغه تا پورې اړه لري دغه رقم ډیلیټ ده دا هم اوس را زده کوئ خو یو بل نقطه کې داسې یو نیم ځای کې تاسو نه څوک په انټرویو کې پوښتنه وکړي دلته د ډیلیشن لپاره 2 بټنې دي په کیبورډ کې یو بیک سپیس ده بل ډیلیټ ده دغه کې څه فرق ده موږ او تاسو کله هم لیکل ډیلیټ کوو دلته ورته کلیک کوو بیا بیک سپیس بټن پسې ونیسو داسې غشی چې ده په کیبورډ کې نو داسې ونیسئ چې یو وارې یو توری ډیلیټ کړئ او که داسې پسې ونیو بیا زر ډیلیټ کړئ ښه ډیلیټ بیا څه وظیفه ده که لیکل دې انتخاب کړی وي فرض که دا دې انتخاب کړه که بیک سپیس دی ووایه او که ډیلیټ دی ووایه دا ډیلیټ کړئ ما بیک سپیس ووایه او سره سره انډو کوم بیا پسې ډیلیټ وایم ډیلیټ خو یو تاسې که چېرته فکر و فرض که ما چې کله دلته ورته کلیک کړه بیا مې بیک سپیس ووایه نو دغه آر به یې ډیلیټ کړه بیا مې چې وایه ای به یې ډیلیټ کړه دغه ځای کې فرض که یو چا ته کلیک کړي دا مینیو کې د ای او ان ترمنځ درته وایي چې ان ډیلیټ کړه ان نو بیک سپیس که ووایه ای ډیلیټ کړئ بله طریقه یې څنګه ده چې دا به ته انتخاب کې او بیک سپیس به ووایه یا به ډیلیټ بټن ووایه ته چې نه یو بټن به ووایه نو ته به ډیلیټ بټن ووایه بیک سپیس چې دا چپ طرف ته یو توری ډیلیټ کړي او ډیلیټ چې د لخي طرف یو توری را ډیلیټ کړي ګورې ورته زه ډیلیټ بټن وایم ان لاړه یو لاړه اوس دا داسې که ونیسم دا ښکته لیکل چې دي دا را ډیلیټ کړي دا پورته به پاتې ډیلیټ بټن لخي طرفه یو توری ډیلیټ کړي او بیک سپیس چې دا چپ طرف ته اوس که بیک سپیس پسې ونیسم چپ طرف ته ډیلیټ شو دا مهمې خبرې دي اساسي خبرې دي دغه باندې باید تاسې لږ نه ډېر توجه ورته وکئ فایل کې باید تاسې ته ستونزه نه وي کوم چې ما درته ویلی ایډیټ کې له ټولو نه زیات چې هره ورځ کومې اپشن استعمالېږي هم دغه اپشن دي یو دا پرون چې موږ تاسې ویلې یو دا نن مو چې ویلې دا نورې چې پکې وایو دا دغو کله کله اړتیا پېښېږي خو دغو اپشنو هره ورځ موږ تاسې ته اړتیا پېښېږي دغومره درس بس ده نور انشاءالله دا فایند نیکسټ گو ټو او فارمیټ دغه کې ډېر اپشن نشته انشاءالله سبا ټول ختمېږي انشاءالله او بله خبر دغه د تاسې یو کورنۍ وظیفه هم تاسې ته درکړم هغه دغه ده چې تاسې به دغه شارټکټ څه دي دا به روم لیکئ په یو اس بي کې به ځان سره سیو کړئ یو فایل کې نوټ پیډ کې او را به وړئ ښه څنګه به لیکئ طریقه هم زه ته وښیم دلته به ولیکئ کمانډ بیا به ټیب بټن ووایئ ټیب 2 وارې یو سپیس بټن ده اوږد بټن ده هغه یو حرف فاصله ورکوي ټیپ بټن چې ووایه 2 حرفه فاصله ورکوي نو دا به ووایه که په کیبورډ کې له پاسه طرف نه دریم قطار کې چپ طرف ته اول یو بټن ده ټیپ لیکلی ټي ای بي ټیپ نو دلته به ورته ولیکئ شارټکټ دی ولیکئ دغه ځای کې به څنګه لیکل دلته به راشي فایل ته نیو هلته کنټرول پلس ان ده ښه دلته به ولیکئ ان ای ډبلیو نیو بیا به ټیپ 2 وارې ووایه دلته به ورته ولیکئ سی ټي آر ایل پلس ان یا خو دا بټن سره لږ بلد شئ بله خبر دغه ده چې دا به تاسې رایاد هم کوئ بیا هغه پسې د اوپن چې دا کنټرول پلس او نو په دغه ډول به دا ټول ولیکئ 4 دلته دي او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دغه دي 15 یو په دغه ځای کې د دې کنټرول مینیو بټن باندې تاسې کلیک کړئ کلوز الټ پلس F4
نو دا 14 چې کوم شارټکټ دي دا به راولیکئ او یاد به هم کوئ. په امتحان کې خامخا یو سوال د شارټکټو هم راځي، 10 نمرې وي، 10 شارټکټ وي، هر شارټکټ یو نمره وي. او مهم چې کوم دي په وینډوز کې بیا مخته پروګرامونو کې هم یو سوال د شارټکټ وي، هغه بیا چې کوم موږ دلته نوي زده هلته نوي چې کوم راځي بیا دغه هم کې راځي، دغه هم کې راځي. نو دا د موږ او تاسې نن ورځې درس، نور به که ژوند بیا سبا وایو انشاءالله.